ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. موږ سره جي نن د بوډنۍ کم ملګري دي د پی ټی آی ټایګر هغه ښه په ګڼ تعداد کې راوتي دي. شاه صاحب موږ سره دی، عمران شاه باچا، جوهر بھائی زموږ سابقه ټون ممبر، نوید الرحمن صاحب موږ سره، دا ټول ملګري موږ سره حاضر دي. موږ به اشتیاق باچا سره یو څو خبرې کوو کوم چې وزیر جنګلات دی چې آیا دا کومه غونډه شوې ده دا د څه باره کې د دې مقصد څه دی؟ السلام علیکم باچا صاحب. وعلیکم السلام. غونډه خو دې باندې کې تاسو ګورئ مهنګایي کم دې تور رسېده د عام سفید پوه سړي ژوند ډېر ګران شو او ژوند تېرول ډېر ګران شو ځکه چې هر طرف ته مهنګایي ده. دویم تاسو ګورئ یو داسې بل پاس شو چې هغه نه اسلام مني نه پښتو مني، نو موږ د هغه بل خلاف هم راوتي یو چې کوم مانه ته پوهېږي چې کوم هغه و دغه شان نور ډېر وجوهات دي چې کوم امپورټډ حکومت دی او په کومې طریقې باندې دا راغلی دی او د خان صاحب چې کوم حکومت ته ختم کړی دی. نو ګوره چې حکومت ختمې نو بیا تا سره پکار دی یو ایجنډه وي که د خان صاحب حکومت سره په دې لاړي چې ګراني وه نو د موږ په ټایم کې ګراني 17% وه، اوس تقریبا 15 کراس کا 50 کراس کا. مونږ تروړه به تا ته ملاوېده په 1100، نن تا ته په 2400 نه ملاوېږي. نو تاسو ګوره څومره فرق راوړي. دغه شان په هر یو شي کې وړو خبره په دې کومه چې د هر یو کور ضرورت دی. وړو ماشوم دا نه وایي چې مالا کیله راکړه، مالا او مالا روټۍ راکړه. هر سړی لوی وي که وړوکی روټۍ پسې. نو لومبی د سفید پوه سړي ژوند خو په دې ګران شو چې روټۍ هم نه ملاوېږي. نو دا څنګه حکومت او دا څنګه تبدیلي وه چې دوی راوسته او دوی سره کومه ایجنډه وه. خو تاسو پوه شئ چې دوی پسې چا لاسونه او ها خلک نرخ پیمانه دي چې د چا لاسونو جدا مو څه غول خوړلي دي. نو انشاءالله مونږ همدغه سلسلې کې دا خان صاحب چې ګوري دا شپېته جلسې وکړي، دغه شان کنونشن یې وکړي، دا د هغې یوه کړۍ ده. او نن مې انشاءالله خان صاحب تاسو ته په سکرین باندې خپل نیکسټ چې کوم دغه دی د هغه چې کوم حکمت عملي هغې باره کې به تاسو پوهېږي.